کول یو ځغلنده نظر د ماسکو فارمټ ناسته ته وکړو بیا د دغو هیوادونو لکه چین روسیه پاکستان ایران او هند ناسته ته که یو وګورو دواړه څه بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم محمدي صاحب تاسو ته و حقاني صاحب وزازی صاحب هغه څوک چې زما خبرې اوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام د مسکو فارمټ شپږمه غونډه چې د آسیایي هیوادو ډېر پراخ په اقتصادي لحاظ او په نظامي لحاظ یعنې روس او چین په ګډون جوړه سوه زه د دې طرفدار یم چې په جلسات وي غونډې وي او په هغو کې شرکت پکې خبرې شي ښه روسیه کوشش کوي چې د په اصطلاح د هغه هیوادو چې د دوی ګاونډیان دي نږدې ګاونډیان دي لکه اوکراین چې مښودی دی یا یې ساحه د نفوذ ده لکه تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان په دې هیوادو کښې امریکا لاسونه ونه غځوي یاره ترې لري یاره ترې لري سل په سلو کې اوس وګوره پر اوکراین باندې حمله کله چې ویل دی ناټو ته راځي هغه هم تقاضا وکړه چې زه ناټو ته ورځم دستې حمله پر وکړه په افغانستان کښې په دې خاطر چې وتوانېږي چې د دې آسیا براعظم ته خصوصا دا هیوادو ته بیا افغانستان په خپل جغرافیایي جوړښت سره داسې حالات لري چې د چین سره سرحد لري د روسیې د نفوذ د سایې سره سرحد لري پاکستان چې په ډیر تاریخي لحاظ د انګریزانو سره نږدې هیواد و امریکا هم ورسره ایران هم اوس د ډیر قدرت خاوند اسلامي هیواد دی په دې منځ کښې نقش لرونکی هیواد د افغانستان ښیم روس هم دا کوشش کوي ولې دا چې دوی ویلي دي چې موږ تعامل دی او ښې اړیکې باید سره وساتو زه ورته وایم چې زه انډیواله نغدې غواړم جالبه ده ما دپاره کومک حتی روسیې یا پخوا اتحاد شوروي اوس فدراتیو روسیې ډېر بلایوس کومکونه کوله د بشر د حقوقو تر عنوان لاندې خو یو شی راته راسته و دوی نقش پکې لري روسیه خپله دې راستوي نو د بشر په نامه او زه ضرورت هم ورته لرم د تعلیم دپاره مې ځوانان وغواړه په تعلیمي برخې کې کومک یعنې عمل ته راودانګه بلې په عمل کې راځه د رسمیت پر مسایلو هم خبرې سره وکړو مات صفت مې مه کوه عمل غواړم حتی که پوهېږي چې دغه مې نقص دی راته ووایه انډیوال مې هغه دی چې نقصونه راته ووایي دوست مې هغه دی چې اما په ډول د ډولو سره چې زه متوجه سم تر څو چې د هغو په تعمیل یعنې عملي کېدو سره وس وایم چې ځان سیال کړم تاسې وګورئ اسرائیل ډېر کوچنی هېواد دی د سایې د نقطې نظره څه پیښې چې رانغلې په فلسطین کښې په غزې کښې لبنان حتی ایران بله رابران یې د حزب الله ووهله په حماس سره یې څه وکړله بالاخره په ایران په مرکز څنګه ډیپلوماټیکه ساحه کې څنګه استخبارات دی ته دې ته غوږ ونیسه ایران ګزارش نشي ورکولی چې ما دغومره مړه کړه په فلاني ځای کې هغو ستا په مرکز کې هغه ستا میلمه وویشتی ولې ډېر عفو غواړم مهرباني کور یې سم ودان زما عرض دا دی چې د دې د علت څه شی دی تعلیم ټکنالوژي غیر له هغه به په اتو کې څنګه یم مننه زازی صاحب د مسکو فارمټ ناستې په څنډه کې د چین ایران ازبکستان هند او پاکستان استازو سره د متقي صاحب لیدنه د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو د کوم نیت څرګندونه کوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د ادرس صاحب ته همدارنګه قاني صاحب ته او ستاسو ټولو لیدونکو ته حقیقت دا ده چې د مسکو فارمټ ولې رامنځته شو او په کوم وخت کې او په کومو شرایطو کې رامنځته شو 2018 کال هغه وخت چې روسیې هڅه کړه چې افغانستان څخه نور امریکایان وځي
او هلته په دوحه کې د سولې پروسه روانه ده او اسلامي امارت سره هلته خبرې کیږي. دوی راودانګل دلته د سیمه ایزې اجماع او د په خپل محور د سیمې د راڅرخولو دپاره او د افغانستان په مربوط به موضوعاتو باندې د سیمې د قدرتونو یو واحد نظر او واحده اراده رامنځته کولو دپاره ماسکو فارمټ رامنځته کړو. په دې فارمټ کې د سیمې لوی اقتصادي، سیاسي او نظامي قدرتونه شریک شول. په دې کې ایران، چین، هند او پاکستان دا ټول زموږ هغه شپږ ګاونډیان ترڅنګ روسان او چین او هند دا ټول پکې شریک شول. په دې اساس باندې دوی څو اهداف لرل. لومړی دا چې دوی وښیي چې په لویو کشالو کې، په لویو مسایلو کې، په منطقه کې دوی یو قدرت ته، یو طرف ته او دوی په دې کې ښکیل دي او دوی کولی شي دا مسایلو کې دا مسایل په مخ بوځي او په دې کې خپل رول ولوبوي. افغانستان یو مثال ده. دویم دا چې دوی غوښتل د اسلامي امارت سره په روابط جوړ کړي، د اسلامي امارت سره راشه درشه جوړه کړي، په دې اساس باندې چې هغه ګروپونه، هغه ډلې چې دوی په سوریه کې ورسره دښمني درلوده او په سوریه کې دوی ورته غخمتونکی ماتې ورکړې وه، په دې اساس باندې هغه افغانستان ته په شکل د اشکالو راوړل کېدل او دلته دوی تمویلېدل، د دوی په مقابل کې یا هڅول کېدل یا په یو نوع باندې منورونه ترسره کېدل چې ګویا دا به روسیې ته خطر وي. په دې اساس باندې دوی مجبور ول چې اسلامي امارت سره روابط جوړ کړي. ترڅنګ هغه هیوادونه چې د افغانستان په رابطه باندې، د افغانستان د موضوعاتو په رابطه باندې دوی چې دلچسپي لرله، هغه راوڅرخوي په خپل محور باندې او یو ډول د دوحې د پروسې په شکل باندې یو داسې پروسه په سیمه ییزه کچه رامنځته کړي چې هغه د دوی په ګټه، یعنې دوی په دې اساس باندې غوښتل چې یو ډول هغه د دوحې سناریو ترڅنګ د فارمټ د مسکو د ناستې په اډانه کې یو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. اساسي مسله دا ده چې اوس څه شوي دي. ستاسو پوښتنې په رابطه باندې ویلی شم چې روسیه د ځینو مواردو په هغه باندې چې مثلا دوی 3 اهداف په افغانستان کې پالي. لومړی دا چې دوی سیاسي اهداف لري. دوی غواړي چې اسلامي امارت د غربي هیوادونو سره یا د هغو هیوادونو سره چې دوی په نړیواله سطح ورسره په رقابت کې دي، هغوی سره دومره نږدې نشي چې دوی په خطر باندې وي. دویم دوی هغه امنیتي هغه چې ډېر اساس موضوع دی دوی دپاره او هغه ډله چې مثلا هغه ګروپ چې دوی ورسره دښمني لري په نړیواله او په سیمه ییزه کچه باندې، د هغې په مقابل کې اسلامي امارت چې کومه مبارزه کړې ده او هغه بریالی مبارزه ده، د دې د تمویل دپاره مثلا د دې د تقویې دپاره چې د اسلامي امارت نور هم د دې په مقابل کې ودرېږي، د اسلامي امارت سره دوی روابط جوړوي او په امنیتي برخه کې دوی کوشش کوي چې ورسره همکاري وکړي. دریم دا چې دوی په اقتصادي برخه کې هغه پروژې چې مثلا د شوروي اتحاد لخوا رامنځته شوې ولې نابشپړې پاتې دي، د هغې د بشپړولو دپاره په عین زمان کې په معدنیاتو په نورو برخو کې د پانګه اچونې دپاره دوی زړه ښه کوي او په دې برخه کې کار کوي. او بل دا چې دوی افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې اوکراین کې جګړه روانه ده او د دوی د نفتو صادرات اروپا ته او دې مناطقو ته ډېر کم شوي دي، افغانستان یو کوچنی مارکیټ د دوی دپاره کېدلی شي څخه استفاده وکړي. حقاني صاحب، ستاسو په رنګ باندې وروستۍ لیدکاته یا وروستۍ ناستې غونډې هدف مې ماسکو فارمټ او ترڅنګ بیا د هیوادونو ناسته ده، څه بیانوي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، تر ټولو وړاندې محمدي صاحب تاسې د بحث محترمو ګډونوالو دادرس صاحب او زازي صاحب او محترمو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. بعدا که موږ تاسې وګورو تقریبا دا څوم غونډه ده چې په نړیواله کچه باندې اسلامي امارت په اړه باندې یا د افغانستان په اړه باندې کېږي او مختلف قسم موضوعات ورکې مطرح کېږي. په دې کې څوک ورکې د افغانستان د رسمیت پېژندلو موضوعات څېړي، څوک ورکې د افغانستان د تخریب موضوعات رابرسېره کوي او څوک ورکې فرض مثال په دې کې د اسلامي امارت د مشرانو له تورو لیستونو څخه د ایستلو موضوعات مطرح کوي او څوک ورکې د اسلامي امارت سره تعاملاتو موضوعات مطرح کوي. لکه دغه اخرینۍ غونډه کې د مسکو فارمټ کې چې تقریبا ډېری ملکونو د اسلامي امارت سره د لا زیات تعامل خبره کړې ده. خو دلته یو څه دا دی چې دغه ملکونه چې دوی د تعامل او د تفاهم خبرې کوي یا په دغسې مجالسو کې د همدغه نوم نه استفاده کوي، کاش دوی په عمل کې یو څه ثابت کړي وای او تر هغه کچه پورې چې دوی د په اصطلاح غربي بلاک تر تاثیر لاندې نه وای راغلي، بلکې دوی باید هغه کارونه اوس کړي وای چې د یو مستقل هیواد په حیث باندې دوی خپل رول او کردار ادا کړی وای. نه دی کړی، هغه که چین ده او یا هم روسیه ده او یا ورسره خاکې کوم تحت نور ملکونه چې د دوی دي، تر اوسه پورې دغه کار د دې لپاره هم نه دی کړی چې
دوی بغیر له دې نه چې یعنې غربي بلاک ته تر تاثیر لاندې راغلي دي، یا هم فقط د هغوی د ترهولو یا ډارولو لپاره بعضې موضوعات مطرح کوي، تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی. یعنې په دې کې یوازینی شاید بعضې موضوعات شوي یا بعضې ملکونو شاید دغه کارونه کړي چې د اسلامي امارت بعضې مشران یې له تورو لیستونو څخه وایستل، او یا هم دغسې وشول چې روسیې په بعضو حالات کې. خو کله کله موږ د دوی د ضد و نقیض سیاست ته هم چې وګورو، یا د دوی دغه ضد و نقیض سیاست ته په کتو باندې دوی په خپل سیاست کې رښتینې نه ښکاري. کله دوی وایي چې د افغانستان خاوره ګاونډیو ملکونو ته خطر دی. مهم سوال هم دا دی، یوه ورځ یو څه وایي، یوه ورځ بل څه وایي. او کله بیا داسې وایي چې په افغانستان کې تقریبا په تېرو 4 لسیزو کې د هر څه لپاره بهترینه موقع و زمینه اسلامي امارت دلته مساعده کړې ده. کومه چې حقیقت خبره همدغه ده چې یعنې په تېرو 4 لسیزو کې که وګورو د افغانستان په داخلي ناخوالو کې یوازینی څه چې هغه اسلامي امارت له منځه یوړل هغه دلته انارشیزم و. په دې ځای کې یعنې مختلف قسم وحشتونه، بربریتونه، جنګونه، اقتصادي رکود، په دې ځای باندې یرغلونه، دا هغه څه ول چې د اسلامي امارت له خانه ګیلم ورټول شولو. خو بیا هم یعنې همدغه ملکونه کوم چې دوی اوس په دغسې کانفرانسونو یا فارمټونو کې د دې غوښتنه کوي چې اسلامي امارت سره باید تعامل وشي، او یا هم باید لا مخکې موږ ورسره لاړ شو. خو دوی تر هغې حده پورې چې څونه تمه کېدلی شي، افغانان تمه لري چې روسیه دې اوس دغسې یو کار وکړي چې حد اقل چې یعنې که نور هېڅ دی، اوس دوی د امریکې سره په یو سیاسي رقابت کې واقع دي. بهترین وخت د دې دپاره دا دی چې د امریکې تشه په افغانستان کې دوی په خپل هغه سیاست په ډکه کړي چې که چېرته روسیه دا جرأت وکړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني، دا به فکر کوم چې د دوی یو رښتینی او هغه فکر کوئ چې دا کار به وکړي، دا جرأت به وکړي؟ تر څونه چې مونږ د نړۍ بالخصوص یعنې د شرقي او د غربي بلاکونو ترمنځ دغه سیاسي رقابت ته په کتو سره ګورو، دا کار یعنې شونی ده او کیدونکی 100% باندې کیدونکی ده. هغه موضوعات بیروني په هغې باندې به وروسته بیا بحث وشي چې ولې. خو د دې لپاره څونه چې اټکل کېدلی شي او یا څونه اوس د امکان تر حده پورې مونږ ګورو، دا کار به 100% کېږي. چین او روسیه به دا جرأت کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني، ورسره په خوا کې او بیا دا اقدام شروع کېږي هغه ملکونو ته چې کوم چې د دوی ماتح دي یا هم د دوی سره نږدې اړیکې لري. بالاخره ورپسې به امریکا هم مجبوره کېږي تر څو خپله تشه دوی ته پرې نږدي، بلکې د اسلامي امارت د په رسمیت پېژندلو موضوع به دوی هم ورسره تاییدوي. مننه. دادرا صاحب، د حقاني صاحب د خبرو پر دوام باندې یو سوال ذهن ته راغی، هغه دا چې د سیمې هېوادونو چې کله له اسلامي امارت سره کښېني بیا له وضعیت څخه ډاډ څرګندوي، خو کله چې بیا نړیوالو سټیجونو ته ولاړ شي همدا د افغانانو افغانستان په اړه باندې منفي تبلیغات کوي. وګورئ محمدي صاحب، باید وګورو چې ملي او بینالمللي مشترک اهداف باید موجود وي. موږ باید د جهاني ټولنې څه شی اوسو په کور کې شامل اوسو، غیر له هغه هر هېواد درڅخه اوږه خالي کوي. سره د دې چې چین وګوره، چین اوس سخت د معادنو دپاره رانږدې سوی دی. بله، ډېر کثیر نفوذ یې دلته راغلی دی. ټولو کوشش کړی چې په معدنیاتو کې برخه واخلي. حال دا چې زه د هغه هېواد ټولو هېوادو څخه تقاضا کوم چې که غواړئ زما سره دوستي لرئ نو زما دپاره وسایل راکئ، ما ته انجینر تربیه کوي چې زه به خپل اومه مواد په پخو تبدیل کم او نیمه کمې 1000 افغانۍ سي. اومه مواد خو هر څوک وړي، اومه مواد وړل خپله د بهره کشي یو اصل دی، یعنی پر ما بیا خرڅېږي څو چنده ګټه ته وړې. ولې معدنیات د افغانستان د 40 میلیونه نفوذ مشاع او مشترک ملکیت دی. په هر صورت مشترک اهداف دا چې راغلی معدن دي، دا بل چې خبرې کوي دوشتیا د جهان یو ابر قدرت دی. ما درته عرض وکړی چې تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان د نفوس ساحه ده. دی تشویش په دې کې هم لري چې داسې نسي چې و دې برخو ته جنګ را نسي. د مخه دوستانو بحث پر وکړئ، امنیتي موضوع ډېره مهمه ده. د په عین حال کې وګورئ چې امریکا هلته نږدې دی چې په شرق میانه کې پښې بندې سي. که دا بندې سي خو روسیه په ښه ظاهرا به نه وي، ولې په بادن کې د حریف دی چې بند سي خو خوشحاله دی او امریکا هم خوشحاله دی. راځو و دې ته چې زه څه غواړم د جهان نه. بله، زه څه غواړم؟ زه د جهان نه غواړم چې په هغه برخو کې زما سره مرسته وکړه چې زما د سیال سره سیال،
او زما واحد یعنی یووالی او تمرکز ملي ګټې ارضي تمامیت ټکنالوژي او تعلیم یو متمرکز قوي دولت هیڅ داسې فاصله باید زما و د ولس ترمنځ پاتې نشي نو د دوست بولم. فکر کوئ چې دا کوي؟ ډېره مشکله ده، خو ما درته وویل چې زما سره باید دی بلني مشترک اهداف ولري. ټکو ته باید راورسېږو. لومړی دی کوشش کوي او دغه ټکي څه کېدلی شي؟ دا بین المللي مشترک اهداف؟ ولې نه زه جهاني اعلامیه لرم، زه منشور د ملل متحد لرم، زه د جهاني ټولنې غړی یم. اما نه مې مني، کرسي نه راکوي. دا خو بله ده. راځه چې ما د مخه وویل چې ما او تا باید مشترک اهداف سره خبرې وکړو. ولې مې نه منې؟ مهم سوال دی. زه خو یو څه دی هم خپل دلایل لري. راځه چې دلایل یو ځای کو سره. که زما دلایل ضعیفه وه او ستا دلایل قوي وو نو راته ووایه چې دلایل ومنم. زما سور خط د اسلام قواعد دي او دا منشور د ملل متحد هم منلي دي، دا جهاني اعلامیه منلي دي. ځکه ما ټول اساسي قوانین 8 قوانین چې جوړ کړي دي په یوې مادې کې ذکر شوي دي چې د اسلامي اصول او قواعدو په نظر کې نیولو سره متوجه. نو زما ارزا دی چې زه دا جهان هر څوک چې زما سره نږدې کېږي، زه چې ښه ځینې غواړم ښه ځینې غواړم. زه ځینې غواړم چې ما په درو برخو کې ډېرې برخې په ما اړه لري، داخلي مشکل، مننه. دا چې اما دغه څو برخې چې په تا اړه لري زما سره مرسته دې برخو ته بیا راوګرځېږو. مننه. دادی صاحب فکر کوئ چې په رښتیا هم د دغو هیوادونو لپاره د افغانستان مسله مهمه ده؟ ښه، افغانستان خو د ټولې منطقې دپاره مهم ده، ځکه په اوسنیو شرایطو کې اړتیاوې، سیمه ییزې اړتیاوې خو د افغانستان دپاره په تیر کې موجود دي، ولې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته سیمه ییزې اړتیاوې بیخي ډېرې شوي دي، ځکه چې د ټولو هیوادونو هغه ټوله سیمه ییزه او بهرنۍ پالیسي چې دغه په اقتصاد باندې راڅرخي. دلته ډېرې لویې پروژې دي چې د افغانستان له لارې او د افغانستان پر سر باندې به تطبیقیږي او جنوبي او منځنۍ اسیا به سره وصلیږي او په دې کې به یعنې د وصل نقطه د وصل نقطه ده او دې دپاره افغانستان ډېر مهم ځای ده. په این زمان کې که چیرته هغه رقابتي موضوع ته ورځو چې مثلا امریکا دلته باید نه وي، ناټو باید دلته نه وي او دلته چې اوس نشته، په دې اساس باندې د روسانو دپاره، د ایرانیانو دپاره، د چینایانو دپاره افغانستان ډېر مهم ځای ده او د دې مهموالي څخه افغانستان باید استفاده وکړي، ځکه چې هغه هیوادونه د خپلو ملي منافعو په محور باندې خپلې پالیسۍ او سیاستونه جوړوي، هغه پر مخ وړي او خپلې ملي منافع چې په هر څه کې وي په هغه اساس باندې د افغانستان سره برخورد کوي. ولې زموږ دپاره خپلې ملي منافع مهمې دي. په دې برخه کې باید موږ خپله د همدغه فرصتونو او په رامنځته کېدو کې چې په اوسنیو شرایطو کې په منطقه کې رامنځته شوي دي او افغانستان نږدې ده چې خپل هغه جیوپولیټیک او جیوکونومیک ځای چې ده د هغې څخه د خپلې ځان د بقا د بسیاینې دپاره استفاده وکړي. هغه څه چې تر اوسه پورې متاسفانه زموږ دپاره د سر جوړ شوی ولې استفاده مو ورڅخه نه ده کړې، ځکه په اوسنیو شرایطو کې که موږ او تاسو هغه د چین پالیسي راواخلو، د ایران پالیسي راواخلو او هغه محدودیت چې مثلا ایران په منځني ختیځ کې ورسره مخ ده، هغه محدودیت چې مثلا په روسیه په هغه کې ورسره مخ ده، په اوکراین کې ورسره مخ ده، دلته موږ او تاسو ته ډېره توجه راجلب شوې ده، دلته افغانستان ته ډېره توجه راجلب شوې ده، دلته د منځنۍ اسیا اړتیا جنوبي اسیا ته ډېره شوې ده، ځکه چې خپله انرژي غواړي چې جنوبي اسیا ته انتقال کړي او دې دپاره هغه 10 کلنې او په 20 کلنې لویې پروژې چې تقریبا یو خیالي بڼه یې غوره کړې ده، د دې د لاسه چې په افغانستان کې امنیت او ثبات او ټیکاو نه و، یا دا چې د دوی په مقابل کې هغه هیوادونه واقع وو چې نه یې غوښتل دا پروژې تطبیق شي. اوسنی ښه فرصت دوی ته په لاس ورغلی چې دا پروژې تطبیق کړي. د دې د تطبیق دپاره افغانستان کې سوله او ثبات او امنیت دا مهمه اړتیا ده، مهم ضرورت ده، ځکه چې دا په میلیاردونو په لسګونو میلیاردونو ډالر په دې باندې مصرفیږي. دا طویل مدته پروژې دي او په دې کې مثلا ډېر هیوادونه سره پیل کیږي، وصلیږي. د دې دپاره امنیت او ټیکاو ضرور ده. په اوسني وخت کې اسلامي امارت هغه اړتیا چې تر ټولو ډېره مهمه اړتیا ده د سیمې او منطقې هغه امنیت ده، ځکه چې دلته یو امنیت رامنځته شوی، ټیکاو رامنځته شوی، په دې اساس باندې منطقه او سیمه غواړي چې د دې فرصت څخه، د دې امنیتي بستر څخه استفاده وکړي او هغه ډلې او ګروپونه چې ځان دپاره خطر احساسوي، هغه اسلامي امارت هم په کورنۍ سطح باندې د ځان دپاره خطر احساسوي، هغه
مثلا یعنې سرکوبي دښمن کړي دي مشترک دي تقریبا هغه په یو نقطه کې سره مشترک شوي دي. دریم دا چې هغه مخدره مواد او قاچاق او هغه مسایل چې مثلا په منطقه کې یو منطقوي پدیده ده، نه په افغانستان کې محدوده، ځکه چې دا یو داسې پدیده ده چې دې څخه ایران هم ځورېږي، دې څخه مثلا تاجکستان او نور هیوادونه هم ځورېږي. نو په دې برخه کې په دوو برخو کې روسان او چینایان مستقیم او غیر مستقیم د افغانستان څخه که خدای مکه دلته مثلا شرایط بد وي او دلته امنیت نه وي متضرره کیږي. مننه کورابت. حقانی صاحب د پخوانیو خبرو پر دوام دی باید ووایم په تېرو 3 کلونو کې همدغه هیوادونو ته که وګورو، همدا چین، همدا روسیه، همدا پاکستان، همدا ایران، د افغانستان اقتصادي، امنیتي او ډیپلوماټیک وضعیت سره یې څومره مرسته کړې؟ اول خو دا چې څومره چې مونږ ګورو دوی هم تر یوه حده پورې محتاط روان دي د افغانستان په اړه باندې، چون دلته په تیر 20 کاله کې غربي میډیا یا غربي مطبوعاتو تر دې حده پورې تبلیغات کړي دي چې زمونږ د ډېرې نږدې ګاونډیو لکه چین او روسیې د ولسونو او د حکومتونو مفکوره د اسلامي امارت په اړه باندې یو څه تغییر کړې وه. البته په تیرو 3 کلونو کې که مونږ وګورو یعنې اسلامي امارت په خپلې بیرونۍ او داخلي هغه کړنلارې او طرز العمل سره یعنې دونه حده پورې کار کړی چې د همدغه زموږ د 2 لویو ګاونډیو ملکونو کوم چې یو چین ده او بل روسیه ده، د دوی تقریبا هغه نظر یې راخپل کړی ده تر دې حده پورې چې دوی په افغانستان کې عملا دلته رانږدې شوي دي او غاړې په دې ځای کې د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه باندې مخکې لاړ شي او په دې ځای کې نږدې اړیکې ولري په افغانستان کې. او هغه څه چې په تیر 20 کاله کې همدغه 2 ملکونه که وګورو مونږ او تاسو، زه به یو مثال تاسو درکړم. د مس عینک د پروژې تقریبا قرارداد څونه چې ما لوستې فکر کوم په 2009 کال کې شوی و. بله خو د دې لپاره چې کله هم چینایان راغلي د کار د شروع کولو لپاره امریکایانو نه دي پرېښي. د دې لپاره چې امریکا د افغانستان سیمه، د افغانستان سیاست او د افغانستان اراضي دی ټوله خپله بلله، تر خپل زور او وحشت او بربریت لاندې راوستلې وه. نو په دې لحاظ باندې بل چاته یې دا جرأت نه ورکولو یا یې دا حق نه ورکولو چې په هغې دې ځای کې دي په خلاص لاس باندې کار وکوي. اوس تقریبا که وګورو اسلامي امارت دا زمینه مساعده کړې ده چې دلته هر څوک چې د دوست او د تعامل کوونکي په نوم باندې دلته راځي د متقابل احترام سره هغوی دلته کار کولی شي، په دې ځای کې په هر څه کې برخه اخیستلی شي، هغه که بیا رغونه وي، هغه که اقتصادي، تجارتي او یا هم سیاسي یعنې دروازه خلاصه ده. نو د دې پر مبنا باندې که وګورو شاید د هغه لومړنیو ملکونو له کوم چې په افغانستان کې دلته د دوی هغه سفارتي خدمات شروع شول، هغه چین او روسیه چې که موږ تاسې وګورو یعنې شاید د هغه ملکونو چې زموږ د شمالي نورو ګاونډیو ملکونو په پرتله روسیه او چین اسلامي امارت ته په ډېره ژره یعنې توګه باندې دلته راغلل او په دې ځای کې دوی خپله سفارتي یعنې خدمات شروع کړل په دې ځای کې او د اسلامي امارت سره عملا دوی په تعامل کې واقع شول. او بله خبره دلته یوه خبره دلته دا هم ده چې اوس چین او روسیه دواړه د امریکې سره او بالخصوص هلته د منځني ختیځ په جنګ کې او ورسره د اوکراین په جنګ کې دلته په ډېر لوی اختلاف کې واقع دي. تر دې حده پورې دوی په اختلاف کې هلته واقع دي چې هلته نور د دوی ترمنځ عملا نظامي زور آزماینه روانه ده او جګړه ده په هغې ځای کې. او په افغانستان کې دلته بیا سیاسي رقابت روان دی چې د افغانستان د روانو حالاتو، د روان امنیت او د هر څه لپاره د زمینې په مساعدوالي سره کوم چې دلته اوس روسیه او چین عملا په دې ځای کې کوشش کوي چې دلته دخیل واوسیږي په هر څه کې، په اقتصادي او تجارتي او سیاسي برخه کې. یعنې تقریبا دوی دا کړي دي تر اوسه پورې په دغه کلونو کې چې په تیرو 3 کلونو کې دوی اسلامي امارت ته ډېر ځان نږدې کړی دی. خو څومره چې موږ ګورو انشاءالله چې دا به نور هم انشاءالله دوی په دې کې مخکې لاړ شي. کور دی آباد.